ټولو استادانو ډېره زیاته بخښنه که د هغوی نوم مې وانه خوري. حمد الله استاد دی او استاد نوم راته نسیم الله استاد. هر مازدیګر هر ماښام چې هم ده سره وي، خو بیا هم نوم رانه کوي. دا زما د خپلې حافظې کمزورتیا وګڼئ. په هر حال راځو دې لیک باره کې. هغه ورځ چې کله لومړی ځل یا په اول ځل باندې دغه لیک د سټوډنټ ریپبلیک عنوان لاندې جوړېده، نو هغه کال تقریبا داسې وګڼئ د 10م ایډیشن جوړېږي، نو 10 کال کې یو ځل دغه شوی. نو 10 کاله خواري څه وړه خبره نه ده. په دې کې ستاسې غوندې ډېر شاګردان دغه اوس استادان د همدغه لیک پلیران همدلته لوبې کړي دي او رښتیا خبرې ډېر داسې پلیران اوس هم شته چې هغه بار لوبې کوي، په چارباغ کې لوبې کوي، کرکټ ګراونډ دی او پاټن ګراونډ په دې کې لوبېږي. نو کم سے کم هغه د کرکټ پیل یا هغه سټارټ به چې دی د دغه سکولونه به اخیستی وي. نو په دې کې خپله د استاد برهان همدرد او ستاسې غوندې د دغه استادانو او ځوانانو ډېر زیاته همکاري ده ورسره. که څه هم دی دلته استادي لري یا اکیډمي ده، د کور مسلې دي، نو هېڅوک هم په دغه کې فارغ نشته. یعنې داسې څوک نشته مونږ چې وایي چې دلته یې پلازي دي، ځمکې دي، یا مثلا داسې په ښه پوسټ باندې ښې تنخواګانې لري چې بس صرف د کرکټ ته فارغ شي او د دې نه خوند اخلي. او بله خبره دا ده چې په دې کې چې کوم قوانین فالو کېدل د مخکې کلونو په پرتله سږ کال به نور هم په هغې کې چې دی ډېر زیات دغه راغلي تبدیلي. نو زه چې ډېر زیات ټینګار کوم او زما چې ډېر زیات خوښېږي هغه د سپورټسمین دپاره یا د یو لوبغاړي دپاره سپورتي اخلاق دي چې هغه باید تاسې ډېر زیات مراعات کړئ. موږ په چارباغ کې کله کله ګورو داسې چې وخت فارغ وي، یا زموږ په خپل وخت کې موږ به چې چارباغ پلو تلو نو هغلته به کنځل وي، بدرد، بیا به هغه دې ته ورسېږي چې یو بل ګریوان ته لاس واچوي. نو تاسو باندې خو دغه ډېره زیاته لازمیږي چې یو بل د یو شاګرد د بل شاګرد ډېر زیات احترام وکړي. متقابل لوبغاړي چې ستاسې په وړاندې لوبېږي د هغه ډېر زیات احترام په دوه وجې وکړي. یو دا چې هغه هم پلیر دی، لوبغاړی دی، هغه به هم احساسات لري، هغه به هم احساساتي کېږي، جذباتي کېږي به. او دویم دا چې هغه هم سټوډنټ دی، شاګرد دی، متعلم دی. نو متعلم سره که خدای مکه په دغه لاره باندې هم څوک تېرېږي، تاسو ته به بلکل نه ایناست. تاسو به یې چې یاره مونږ ته تماشه نشته په نن میچ کې، په دغه لاره باندې ځکه چې دا جاري لاره ده، په دې به یو څوک تېرېږي، ستا هغه الفاظ که د هغه غوږ ته ورسېږي. نو زه یم چې د دې ټول ستاسو د لیک هغه ایمیج کوم تصویر چې دی او بیا د سټوډنټ نوم چې ورپورې تړلی دا به ډېر زیات بد ذهن ته دا خبره هغه انعکاس وکړي، د هغه ذهن ته به ډېر داسې بد معرفي شي. یاره دغه کسانو کې هغه سپورتي اخلاق د شاګردۍ یا د متعلمۍ اخلاق په دوی کې بلکل ماینس دي. نو د دې ډېر زیات خیال وساتئ. دا څو کاله وړاندې خبره ده، هغه شاګرد اوس په دې کې شته هم، هغه 2 ځلې چې دی هغه سپورتي اخلاق چې دی پایمال کړل، هغه یې چې دی مات کړ، د هغې خلاف ورزي وکړله. یو ځل خو یې مونږ سپاره شو، که په دویم ځل مو ورته وي چې بلکل هم ورته اجازت مو ورکوئ، ځکه چې یو سړی دومره هغه خپله ژبه خپل ذهن نشي کابو کولی، هغه داسې الفاظ کاري، نو سر هم پکار نه. نو زه خو یم زما تجویز دا دی چې که یو ځل چا دغه وکړه سپورتي اخلاق دغه که هغې باندې د یو میچ جرمانه یا مثلا نغدي جریمه ور باندې، او که په دویم ځل یې وکړل نو په هغه باندې په سور قلم باندې به د هغه نوم هر ځای کې لیکئ، په سره قلم یې لیکئ او هغه ته وایئ چې یاره ستا به نوم هم وي او هغې نه به زیاته جرمانه هم لنډئ. په درېیم ځل بلکل دغه لیک دروازې پې بندول پکار دي. نو دغه فالو کوئ. بله خبره دا ده چې دا کرکټ دا نه دی چې یاره موږ به راشو دلته لوبه کوو څه چل دی وخت ځای نه، دا د خپل صحت دپاره ډېر زیات ګټور دی. خلک یې چې یاره میدانونه چې آباد وي نو هسپتالونه شي شاړ وي، هغې کې بیا مریضانو تعداد کم وي. موږ به دا خبره داسې بابیزه ګڼله میده، هر سړی بس دا خبره کوي چې یاره د صحت دپاره او د هغه دپاره ورزش به څه وي. نو زه خپله چې کله هم داسې په دې چارباغ باندې یا د ګراونډ خوا کې تېرېږم او بال ما خوا ته راشي او کس هغه کې چې دا بال راوله، نو زه یې داسې هغه شپانه غوندې ورولم. کله ما وار کړی دی نو زما بیا دا ولی چې دی پرې 4-5 ورځې خوږېږي. او نور چې بیا به موږ کله واړو ستاسو غوندې دغه غره کې بیا د سکول سره ځنګله کې په دې کې به هم ګزارونه کول، په دې غره کې به هم دومره تیږې ګزارولې، لرې ځینه به مشکل خو موږ ته به دا پته نه لګېده، ولې تندرستي وه، زموږ صحت برابر و
نو نم لاس پکې دی نم دغه کېدل خو چې دا اوس پرېکټس نشته دغه نشته موږ چاته یو بال هم نشو ورویشتلی چې ورویولو بیا 3-4 ورځې هم دا وجود خوږېږي چېرته 2-3 لکیره باندې منډې نشو کولی بیا ټول وجود خوږېږي په نسخان ګولۍ اچو نو تاسو چې تندرست یې په همدې باندې چې یاره روزانه کرکټ کوئ ورزش کوئ دا ستاسو صحت دپاره هم ډېر بهترین دی او ډېر ضروري دی او د اخلاقو دپاره هم چې که تاسو دغه لیګ نه اخلاق زده کړل دغه لیګ کې تاسو خپل احساسات کابو کړل انشاءالله عرض کې به کامیاب وي ډېره مننه د معلم درخان او د دوی د څومره ټیم دی زه تاسې ټولو ته دا درکوم انشاءالله سږ کال به هم چې دی د دې پایلوبې ته موږ انتظار کوو چې د نورو کلونو نه خطر سره شي ټول انګوکې چې دی خلک د دغې پایلوبې ستاینه کوي او خوښوي خبرې مې که ډېرې کړې د هغې لپاره ډېرې زیاتې بښنې ځکه چې موږ لږ خبرې ډېرې کوو ډېره مننه مبارک دې وي درته راځي